داسې کاري چې په یو کلي کې یو مالداره ښځه اوسېږي، هغې سره د دنیا مال دولتي مخکې وروستو یې څوک نه یي، نو په دې وجه هغې یو ځوان جان هلک سره واده کړي. د هغه نوم اسیم وي. اسیم دې ښځې سره د مال دولت دپاره واده کړي او د هغې په دولت مزې کوي او د عیاشۍ ژوند تېروي. د اسیم یو ذاتي ملازم هم وي چې ډېر بدمخه انسان او هر وخت د اسیم چاپلوسي کوي. څنګه چل د خرچه مرچه د سره شته که نه؟ کو نه یي چې درکم چک او خرچه را سره شته چې ختمې شي بیا به راکې نورې. هغه شته پیسې م لا ختمې شوې نه دي. ښه سیمه ستا دا رشته دار ډېر راختایي هر وخت. دې ته ووایه چې دلته ډېر نه راځي، په ما ښه نه لګي. ټیک ده، زه به ورته سوال جواب ولېږم چې نور ما پسې نه راځي. دې ته ما څو پیرې وویې چې زما تاسو سره تعلق ختم دی، خو دې په خبره نه پوهېږي. اسیم د مال او دولت په لالچ کې دومره ړوند شوي چې خپل مور او پلار او رشتې دار شاته پرېښي. سلام علیکم جی، زه د اسیم د تره زوی یم. هغه سره مې لږ ضروري کار دی. یاره صیب خوده دی چې څه سوال جواب یې ماته ووایه، زه به یې ورته ووایم. نه چې د هغه د مور او پلار د طرفه یو پیغام دی او دا ورته زه پخپله ویم، تاسو هغه راپاڅوئ. داسې کار دی جي چې هغه چا سره نه میلاویږي. هغه وایي چې زما د طرفه څوک هم راځي نو په ګېټ یې واپس کوه، نو مهرباني وکړه او واپس شه، موږ له مسې ټایم مه ضایع کوه. چې څوک هم د اسیم د طرفه هلته راځي نو دغه شانې په بېعزتۍ واپس لیږي او ملاقات ته یې نه پرېږدي. په دغه ورځو کې یو ګداګر انسان چې د هغه نوم ګلرحماني دغه کلي ته په هجرت راشي، ولې چې هغه ډېر غریبي او صدرک یې نه لګي او صرف یو خر ورسره. په دغه ورځ د اسیم چمچه په ګاډي کې رواني چې لاره کې ورله ګلرحمان راشي. د ګلرحمان خر د ګاډي د ارن د وجې په لاره کې ودرېږي او بیا خوځي نه. شابه راځه راځه شابه. خر د لارې نه خوځي نه نو د خان دا چمچه ورپسې راکوز شي. یا لکه ته انسان که زناور چې کانټرول کولی نشي نو بیا بار څه لرو باسي. جینو تاسو لږه مهرباني وکړئ د ارن نه ګوته لرې کې نو دی به وخوځي. هغه لا روډ کراس کړی نه دی او تاسو ورته په ارن ګوته ایښې ده. بس ډېره معقولي راته مه کوه، خو دا خر د دې لارې نه لرې که. جي لږ په سړیتوب خبرې کوه، دا څه عام خر نه دی بلکې ستا د دې ګاډي نم قیمتي دی. زه بس د اتي سر دی د دوو نو خر دی را په مخه کړی دی او اوس راته کیسې بیلې کې ټول ټایم دی راله ضایع کو. شابه زر غاړې ته شه. نه غاړې ته کېږم، کو ډېره تعدیدي وي نو په دې بله لار لاړ شه. په ما اوس تعدیده کنې تا ته ما چل خو تا سره به زه پوه شم، صبر کوه. د خان نادر ګلرحمان ته ډېرې سپکې ټکې ووایي نو هغه هم ورسره کلک شي. ګلرحمان چې هغه کلي ته رارسي نو هغه ډېر تږی شوي مي او وږي شوي ومي، ولې چې غټ مزل یې پیاده کړي. هغه خپل خر یو سوري ته ونې پسې وتړي. ګلرحمان سره جیب کې ټکه هم نه نو هغه یو لوبیا والا راشي او ورته وایي سلام علیکم رورا. وعلیکم سلام، وایه د څو روپو واچوم؟ یاره رور زه خو ډېر د لرې نه مېلمه راغلی یم او پیسې را سره نشته. په ما لوبیا وخوره چې پیسې راشي بیا به درکم. نه ولې ما لنګرخانه کولو کړې ده څه چې په تا پرېکړه ته کې لوبیا وخورم. ورشه چې ته بل ځای پوزه ووه. یاره رور مې نو در به کم که نه، زه خو درنه پرېکړه ته کې نه خورم. زه قرضونه نه کوم، نقد 100 روپۍ روباسه، په 100 روپۍ پلیټ دی، کنې خپې سپکوه. دغه سړی ګلرحمان له لوبیا ورنکي او الټۍ ورټي نو بیا ګلرحمان شربت والا راشي. سلام علیکم رورا. وعلیکم سلام. کوپري شربت پسې راغلی نو په مخه دې ښه. یاره زه خو مېلمه راغلی یم او په یو ګلاس شربت خو ته خوارېږې نه، خو په 30 روپۍ ګیلاس دی که نه؟ کو په 30 دی او که په 100 دی خو کېږي په پیسو. پرې سټالونه دلته نشته، ته غلط ځای ته راغلی. د دغه ځای خلک ډېر سخت او بې مخه او د چا هم پروا نه ساتي. ګلرحمان مایوسه هغه سوري له راشي او د ونې لاندې کیني.
هغه د ونې لاندې خاموشه ناستي او د کلي خلک ورپسې خبرې شروع کی. هلکه دا سړی جوړ دی کلي ته نه وی راغی دی خو ما چرته مخکې نه ولیدلې او کنه خرکار دی خرې لا بیل را په مخه کړی دی زمونږ کلي ته چرته ښه سامې رانغله چې په مونږ چرته خیرات وخوري. ګل رحمان د هغې خبرې اوري خو ځان یې غلی کړي. دی کې یو بابا د هغه خواله راشي. زویه ته خو زما په ځای ناستې جوړې مېلمه یې. او بابا مېلمه یمه خو د دې ځای خلک مېلمه نه پیژني. خیر دی زویه زړه مه خفه کوه زم یو لاچاره انسان یم او دلته خیر ټولوم بس د دې ونې لاندې شپې ورځې تېروم دې خلکو زم ډېر ذلیله کړی یم. غم مه کوه بابا خدای به موږ لم دولت راکي. ما سره ډیر قیمتي خر دی دا چې دلته خرڅ کم نو طالب هم پیسې درکم. زویه دلته خو څوک څونه په پیسو نه اخلي نو ستا نه به خر څه واخلي. نه بابا دا عام خر نه دی دا ډیر قیمتي خر دی ته اوس تماشه کوه بس. د ګل رحمان خر یو عام خري او د کار هم وتی خو هغه د خلکو د رویې د وجې هغې سره ګوته وکي. راشه خر واخلې خر په 10 لکه روپۍ خر دا ډیر قیمتي خر دی. ګل رحمان چې دا چغې شروع کی نو خلک ورته راجمع شي چې دا دې څه غول خوري او بابا ورته هم په تماشه یي. په 10 لکه روپۍ خر واخلې خر واخلې خر. دا لیونې شوی دی او کنه د ډېرې لوږې نه دماغو کار پرېښودو. ګل رحمان دا چغې وخي او خلک ورته په تماشه یي. راشه خر واخلې خر په 10 لکه روپۍ خر. بیا 2-3 غنټې پس نور خلک هم هغه ځای ته راجمع شي او د هغه خر تماشه کوي چې دا څنګه خر دی چې دا دومره ګران دی. دغه دوران کې د خان هغه نادر هم په لاره تېرېږي نو دا نظاره وویني. دا د خرکار بچی دلته م راغی او خدای خبر چې څه نمایشي شروع کړي دي ودرېږه چې برابر یې کم. راشه خر واخلې خر په 10 لکه روپۍ خر دا ډیر قیمتي خر دی. د خان هغه نادر د ګاډي نه راکوز شي او د ده خواله راشي. یا لکه دا څه تماشې دې شروع کړي دي تا ته ما نه وې چې دې کلي نه ځه چې زه خپل خر خرڅول له راغلی یم چې دا خرڅ کم نو بیا به ځم. نو دا خر دی که مرسډیز دی چې ته یې دومره بیه وې سمه بیه یې ووایه چې څوک یې درنه واخلي او بیا زر خپې سپکوه. نه جي دا عام خر نه دی دا ډیر قیمتي خر دی اوس هم زه لږې پیسې ویم. لکه ته داسې په خبره نه پوهېږي صبر وکړه تا پسې زه نیک راولم. د خان هغه نادر ګل رحمان سره یو پیره بیا خوله ووخي او لاړ شي ته. خر واخلې خر ډیر قیمتي خر په 10 لکه روپۍ خر دا ډیر قیمتي خر دی. اسیم ته تیار مال ملو شوي نو هغه ډیر عیاشي او نورو جینکو سره ګپې لګوي. آخا پیره نن به در باندې فایو سټار هوټل کې ډینر کوم او وروسته ځان ریډي کړه زه به در پسې درځم. د اسیم ښځه ډیره شکي وي او په ده باندې هر وخت شک کوي. او په داسې شپږو بجو کې به درته رنګ وکم بیا راوځه. دې جینۍ سره لګیایي او دې کې پې ښځه راشي. اسیمه دا څوک دي دا چا سره دي کیسې تړلې دي او چېرته به ځې؟ هله ښځې ته راغلې دا خو مې یو ملګری دی ما سره په کلاس کې و ما ته وایي د واده په خوشحالۍ کې به راباندې پارټي کې. ښه ټیک ده وکړه پې پارټي خو بیا په وخت راځه زما ستا د شپې ناوخته ګرځېدل نه دي خوښ. دې دا خبرې کوي چې دې کې د اسیم هغه خاص چمچه راشي. سلام نیکه زمونږ کلي ته یو بارایي کس را دننه شوی دی ځان سره یو خر هم راوستی دی او خلکو ته وایي دا په 10 لکه روپۍ خرڅوم. ښه دا څوک دي ورشه که نه ویې شړه. خان ما ورته ډېر وې خو هغه په خبره نه پوهېږي ما ته یې وې دا خر ډېر قیمتي دی ځکه یې په 10 لکه روپۍ خرڅوم. ورشه کسان ورپسې بوځه او په والو والې وشړې. نه صبر وکړه اسیمه داسې مه شړه لومبې ما ته دا خر وښایه. نه نو ته په خر څه کې دا د خرو زمانه خو نه ده. نه زه دا خر لیدل غواړم چې دا څنګه قیمتي خر دی. راځه شابه چې لاړ شو. راشه خر واخلې خر په 10 لکه روپۍ خر دا ډیر قیمتي خر دی. په 10 لکه روپۍ خر واخلې خر دا عام خر نه دی فاینل ریټ 10 لکه روپۍ. یا لکه دا سمداري توپ دې شروع کړی دی دا خر دومره ګران ولې خرڅې؟ صاحب دا عام خر نه دی
دې خر کې ډیر خاص کمال دی. څه کمال دی زر وایا او بیا د دې ځای نه ځه. سیبه په دې خر چې څوک کینی نو هغه ته خپل هغه مشران ښکاري کم چې مړه شوي دي. غل مخوره غلخوره دا ډرامې دې بل ځای وکړه د خر نه راته نجومي مه جوړوه. بس ټیک ته دا ګز او دا میدان راشه کینه په دې خر چې پته درته ولګي. بیا د خان دا نادر ولګي او په هغه خر باندې کینی خو هغه ته سم ښکاره نشي. هغه خوا دې خوا ګوري خو سم ورته ښکاره نشي. کم د دروغجنه ما ته خو اوسه پورې څه ښکاره نه شو. نه کنه دې کې یو شرط دی هغه انسان ته به مړی ښکاري چې کم وفادار او دروغجن نه وي. دروغجن او بې وفا انسان ته نه ښکاري. هله هغه د بابا راته ښکاره شو. هله دا خو مې پلار دی دی خو کال مخکې وفات شوي دی. هغه ښځه چې دا واوري نو ډیره حیرانه شي. ما خو تاسو ته ووې چې دا ډیر قیمتي خر دی خو تاسو نه منې. اوس هم یقین راغی که نه؟ او یقین مې راغی. بس شا به اوس د ډول ډبلي تړه او د دې ځای نه ځه. ناسمه صبر وکړه. اوس ورشه ته په دې خر کېنه چې ما ته پته ولګي چې ته ما سره مینه کې او که نه. اسیم دغه ځای کې ګیر شي خو بیا لاړ شي او خر ته وخیږي. هغه هم لږ ست تماشه کوي خو څه ورته ښکاره نشي. کم د دروغجنه زه غوسه نه وینم. ښځه چې دا واوري نو ډیره غوسه شي. خلکه ته دوکهباز یې ته ما سره وفادار نه یې. هله هغه د څوک را روان دي تاسو ته ښکاري که نه. سپین کپنې اچولې دی. هله دا خو مې نیکه دی او خواته مې ورسره نیم را روانه ده. زه ښه ده چې څوک دې ولیدل کني تا ته ما د اسمان ستوري خول. ته چې هر څوک یې بس دا خر زما شو. دا درنه زه په 10 لکه نه بلکې په 20 لکه روپۍ اخلم. میډم په دې خر څه کې بس موږ پې خپل کار وکړو او خر پرېږدی. نه په دې خر به زه خپل خاوند هره میاشت کینوم چې ما ته د ده سچایۍ پته لګي. دله پیسې ورکه او دا خر ترې را روان کا. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.